غزني کې د کرنې سکتور د پیاوړتیا او د بزګرانو د ملاتړ په موخه سلطنه بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول او ورسره د دې نبات د کښت او ارزښت په اړه یو روزنیز سیمینار هم ترسره شو. د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه کول، د بدیلو او ګټورو فصلونو ترویج او د کرنیزو حاصلاتو زیاتوالی دی. دوی وایي چې سویابین یو ارزښتناک نبات دی چې هم د خوړو هم د تیلو تولید لپاره کارول کیږي او کولی شي بزګرانو ته ښه عاید برابر کړي. دوی زیاتوي چې دا لړۍ دوام لري او په پام کې لري چې په دغه ولایت کې 6,000 تنه نورو بزګرانو ته هم دغه تخمونه وویشي. در ولایت غزنی ما 6 ولسوالی را از طریق ریاست زراعت به معرفی گرفته بر ما که ما در حدود تقریبا 5 تن تخم اصلاح شده تصدیق شده سویابین به ترویج روی لیست ساین شیت در برنامه خود داریم که در ولایت غزنی در مرکز ما تقریبا 100 نفر دهقان که می خواهیم که از طریق از این دهقان ترویج شود، چون یک کشت نو است در غزنی. می خواهیم که این امتحانی دوره باشه. خوب عموما که بهترین نبات دی، د اقتصاد پلوه څخه بهترین نبات دی په دنیا وال په بازار کې دا ډیر ښه قیمت لري. د دې ټن په حساب باندې تیر کال تقریبا $900 باندې یو ټن په نړیوال بازار کې یو ټن په $900 باندې وو. ورته مهال د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم دا ګام مثبت ارزوي او زیاتوي چې د هیواد په سطحه خصوصا غزني ولایت کې تیلي نباتات ښه نتیجه ورکوي او په کښت سره یې له بهرنیو هیوادونو څخه اړتیا راکموي. دوی همدارنګه بزګرانو ته هم د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي. یوري خو په مجموع کې تیلي نبات هغه سویابین دی، زغر دی، کنجد دی، ګل آفتاب پرست دی، شارشم دی او داسې نور تیلي نبات په ټول افغانستان کې د غوړیو د تولید په برخه کې ښه نتیجه ورکوي. بیا خصوصا په غزني کې تاسو ته معلومه ده چې په غزني کې شارشم ښه نتیجه ورکوي. نو شارشم نتیجه ورکوي، سویابین هم نتیجه ورکوي. نو سویابین نتیجه ورکوي، نور تیلي نبات هم نتیجه ورکوي. نو دا به په خارجي وارداتو کې کموالی راسي او په داخلي تولید کې به ښه وده ورکړي، تر څو پرې هغه اقتصادي مشکلات یا چالشونه چې اوس په نظر کې دي هغه به ټیټ درجې ته راشي. بل لور ته بزګران هم هیله څرګندوي چې د سویابینو د کرنې له لارې به وکولی شي خپل عاید لوړ کړي او د خپلو کورنیو اقتصادي وضعیت به ښه کړي. دوی وایي که ورته لازم تخنیکي ملاتړ او بازار برابر شي نو کولی شي له دې نوي فصل څخه د پام وړ ګټه ترلاسه کړي. دا تخم یې واخیستی را مې وړی، بیا موږ خپله د مقر اوسېدونکي مقر کې ما خپله وکری هلته، نو ښه بدیل یې ورکړی. تقریبا 1 من سویابین 25 منه سویابین وکړل. بیا بېرته شرکت له موږ څخه دا غوښتنه وکړه چې مطلب دا شی که موږ ته واستوئ موږ یې ټیسټ وکړو دا ستاسو د علاقې او د ولایت په برابر باندې چې دغه څنګه نتیجه ورکوي. کله چې هلته ولاړو بیرته دوی ټیسټ وکوي، بیا راته وویل چې دا ستاسو ولایت هوا یخه ده، مطلب دغو ډېره ښه نتیجه ورکړه. تا جایی که ما معلومات داریم یک کیست بدیلی است در مقابل کوکنار و مثلا خشخاش و گپا. انشالله که ما تا جایی که تصمیم گرفتیم در مجموع دهاقین او خود ما که میره کیست کنیم او یکی از به خاطر اقتصاد مردم که مردم اکثرا مثلا خشخاش و تریاک و گپا کشت میکردن، یک کشت بدیلی است از نگاه اقتصادی، از نگاه تغذیوي. کرنیز کارپوهان باور لري چې که د سویابینو کرنه په سمه توګه مدیریت شي نو کولی شي په سیمه کې د کرنیز تولید د زیاتوالي ترڅنګ د بزګرانو د عاید په لوړولو کې هم مهم رول ولوبوي.